بالکل دا زما ریکارډ دی شکیبا د 100 کسانو یو برابر شکیبا ده زبا ډاکټر تم یوازې زم زبا مولا تم یوازې زم زبا پیر تم یوازې دې کې ستا کار دی زه اوس پیر صاحب سره ناسم ستاسو مسله یې څه ده موږ مسله در څوک نیک کار کوي هم نه پرېږدئ که څوک غلط کار کوي یا خو بیا بیخي تاسو څه مسله ده درته وا بای وا خزه ذات یم دا ټیم تاله زه یاد شم زه خزه ذات یم هغه ټیم زه خزه نه یم چې کله ډرامو کې ولاړه یم راځئ مایک نیسئ کیمره لګوئ هغه ټیم خزه نه یم نه زه به تا نه تپوس کوم زه به راځم ما نه به تپوس نه کوې خو کم سے کم دونه خو به څه کوې که ځان سره تاسو څوک راوستي څه برایي کې زه دلته ښځه ناسته ده پیر صاحب سره څه لپاره ناسته ده دا ستا سوچ دی یوازې ښځه ناسته ده ستا څه مطلب دی بار ته وکته لکان ولاړو که نه ولاړو دلته کیمرې لګېدلې دي باقاعده زما په سر زما الله ولاړ دی ته څه تماشه دې وکړله زما کپړې نشته دی زما لوپټه نشته دی زه دلته څه کوم چې تا راغلې ته وایې چې به ته یوازې ناسته پیرانو نه خو زیات چې کم دی که نه ډېر معذرت سره مایک او کیمرې والا راغلي لاړ شي یو غریب به کېنئ د هغوی به انټرویو وکړي باقاعده ما ته سکرین شاټ یې راغلی دي زما انټرویو چې چا اغوستې که نه ما ته سکرین شاټ یې راغلی شوي دي وایي د فلانکي کس ته ما دونه پیسې لیږلي تا ته میلو شوي نه شان نو ملک ته داسې ډیر دي هغوی ما ته دا سکرین شاټ یې زه به انشاءالله په تاسو درتاویږم دا تندر به زه په تاسو هم غورځوم کېږي هلته هم تا کیمره راغستې ده مایک دې راغستې بی ولې شکیبه یوازې ناسته ده سبا دا هم غټ بریکینګ نیوز کا پیر صاحب سره هغه یوازې ناسته ده شاته خو لږ وګوره چې څه دي څه نه دي زه خو درته یم که نه کاله جادو چې څوک کوي هغه په خپله هم د ایمان نه خلاص څوک ورته راځي هغه هم خلاصېږي منسټر نه زیاتې زموږ دپاره چې دلته ناست دی پوه شو ستا دپاره منسټر نه دی هغوی په اجازت راځي پیر صاحب دی پیر صاحب دی بالکل اجازت به د پیر صاحب نه راځي بیا به السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او یو وار بیا موجود ما په پیښور کې قدرمنو تاسو ته پته پکاره چې پیښور کې بشمیره جعلی عاملان جعلی فیران دي او په عجیب عجیب قسم باندې خپل پبلسټي کې خپل مشهورتیا کوي ډیرو کسانو موږ ته دغه کړی دی اعتراض کړی دی چې دغه سفیران دي زموږ پیسې وي موږ پیسې والی بیا موږ ته نمبر بند کی بیا موږ ته واتس اپ باندې مطلب جواب نه راکړي نن موږ ته اطلاع ملو شو دی جان محمد سرحدي په دفتر کې یو جنیر راغلی دا او یوازې راغلی دا ادینه مخکې موږ په یو پیر نیم باندې چافواله غوښته هم دغه کسی میسیج نه کړي نن سبا کوم ګورو اداکارانو دغه ډیر زیات شروع کړی فیرانو میرانو لزی راځي نو نن هم دغه یو اطلاع موږ ته ملو شو چې یو اداکار راغلی دا او د دوی په دفتر کې ناسته دا راځي ګورو چې دا څوک راغلی دا او سل راغلی دا السلام علیکم خیر پیر صاحب سره لګ ملاوي اجازه هم تر اغسته تاسو او اجازه مو تر اغسته څه اجازه هم تر اغسته ضروره څه دم ضرورت کو یار دم ضرورت کوي نه اجازه به تر دی پیدا بیا برازي نه سو کیمرو سره تاسو د روزانه را روان دي خلک دا بده معنی نه دا کنه پس باندې دا په اجازه برازي اجازه تر اغسته دی اجازه چاله راځي اجازه حاجی صاحب ماته وي تا ورته رنګ کړی رنګ وو سره دی ودا کړی دی زما خبره وره هغه ته په پیدا کال کې هغه نه بټیم هغه نه پس بیا ملاوي هغه دومره بيزي دي چې ټیم بدله هغه هم د فارغ نه استار ټیمه اوس زما خبره وره کار دی پرسنل کار دی نو هغه به اجازه را لې پیدا ورته کال کوي هغه نه پس هغه سره به ملاوي کال ته ما کړی ته هغه دا ورته کال کړی کلم کم دی نمبر مې ته کال مو ته نمبر وګه کنه پیدا نمبر د څه ضرورت مو ته کال کړی کنه کال کړی ته ما ته وګه کنه منسټر نه زیاتې زموږ د پاره چې دلته ناشته پوه شو دا پاره زموږ لپاره منسټر دا پاره منسټر نه او په اجازه راځي پیر صاحب دې په اجازه په پیر صاحب نه راځي بیا راځي یا ډایرکټ ورشه سید ورشه فرواز ټي ولا یې زولاله موشه زته الله کار غته سړي السلام علیکم سلام روټي ها شکیبه اتر غلي چې او زرا غلې ما سره راغلي دا سړي دا کیمرې نو پرس کار دی سره راغلي مطلب څه کار دی زما خپل څه کار دی پیر صاحب سره زرا غلې ما تاسو کرتے یوازې ول راغلي ولی زر څوک راغلي نه زبطانه تاسو کوم زبر اعظم هماره به تاسو نه کې حکم سے کم دونه خو بس کې ځان سره تاسو څوک راوستي ول پیر صاحب کمره کې یوازې نه سکه بالکل یوازې ناشته ما ولی ستوي
زما خپل څه ذاتي کار د زرا غلی یم ته ګوره خزه زادي ته سړی نه وا بای وا خزه ذاتیم ولې ښځه ذات؟ دا ټیم تاله زه یاد شم زه خزه ذاتیم ولې؟ هغه ټیم زه خزه نیم چې کله ډرامو کې ولاړه یم راځي مایک نیسي کیمرا لګوي هغه ټیم خزه نه یم زه اوس پیر صاحب سره ناسم ستاسو مسله یې څه ده موږ مسله در څوک نیک کار کوي هم نه پرېږدئ که څوک غلط کار کوي یا خو بیا بیخي تاسو څه مسله ده درته مسله دا چې دلته په بنده کمره کې تر پیر صاحب سره یوازې څه کوي زما خپله څه مسله ده لکه دا یو مطلب په برایه کې هم راځي که نه څه برایي کې زه یوازې دلته ښځه ناسته ده پیر صاحب سره څه لپاره ناسته ده یاره دا ستا سوچ دی یوازې ښځه ناسته ده ستا څه مطلب دی بار ته وکته لکان ولاړو که نه ولاړو دلته کیمرې لګېدلې دي باقاعده زما په سر زما الله ولاړ دی زه چې لکه دا رالم ستا تماشه مې وکړه چې تاسو کوي دا زما غلط سوچ دی بالکل غلط دی څه تماشه دی وکړله زما کپړې نشته دی زما لوپټه نشته دی زه دلته څه کوم چې تا راغلې ته بیا چې به ته یوازې ناسته یې خبره تا ځان سره څوک سړی څه ورور پلار یو څه بس ولې راولم نشته زما هېڅوک نشته دا زما ذاتي مسله ده کې ستا څه کار دی زما کور کې به داسې څه مسله وي زما د ماشومانو به داسې څه مسله وي زه به ډاکټر ته هم یوازې ځم زه به ملا ته هم یوازې ځم زه به پیر ته هم یوازې دې کې ستا څه کار دی ما کار دا دی ګوره چې کم سے کم زنانه نو زنانه ځا سره لکه کو ته ډېر صحیح ده ته اکټر ته زه اکټر یم که نه صحیح ده اکټر خو فیل ډرامې له چې ته راځي تا سره راځي بیا دونه څوک نه څوک خو سره که نه هېڅوک هم نه یوازې راځي بالکل دا سړی- زما ریکارډ دی شکیبا د سلو کسانو یو برابر شکیبا ده دوره په ځان بروسه ده الحمدلله ما ته زما الله دا دغه کړو زما مور دی الله وبخي هغې به دا خبره کوله وایي که د دې په ځای چېرته بله لور مې وه ما بړه خوړلی و خو چې دا ده وایي زړه نه خورم آی ته پته وه چې دا د لسو ځوانانو یوازې جواب کولی شي دا ستاسو سوچ دی دا یوازې ناسته ده دا پیر صاحب دی یو ځای کې د الله نوم دغه وي یو ځای کې چې دی نو د الله نوم اغوستلی کېږي هلته هم تا کیمره راغستې ده مایک دې راغستې بی ولې شکیبه یوازې ناسته ده سبا دا هم غټ بریکینګ نیوز کا پیر صاحب سره هغه یوازې ناسته ده شاته خو لږ وګوره چې څه دي څه نه دي ته څه له راغلې ته زه په صحیح صحیح ووایو اوس زه دغه شو څه لپاره راغلې زما خپله د کور مسله ده د کور مسله ته څه چې پیر صاحب به حل کړي حل کولو والا لوی ذات دی خو الله پاک وایي چې ما ته عقل درکړی شعور مې درکړی دی ډاکټر ته مونږ ولې ځو ولې مونږ په خپله ښه نه ښه کېږو ډاکټر ته ځو که نه مونږ دوایي اخلو چې مونږ الله ښه کړي نو علاج خو سنت دی خو دم درود دا دې باندې یقین ساتي په کار د تیمو ساتي دې کې هم د الله نوم پکې اخیستلی کېږي د قرآن پاک تلاوت پکې کېږي همدغه ټکي پکې یو ځای کېږي بدیت څه دی ته ما ته بدیت وښایه پیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ خیر د بچو خو یو چې راځي نو پهله ډایرکټ بار تاسو کوي هر قسم ځانانه دلته ناسي وي نو دا دا عزت خبرې وي هغه خو ځان له خبره مونته یو کس وی چې یو اکټر راغلی تر موږ چې اکټر څه د پر راغلی بچیانو دا اکټر چې کم دی چې لور خور نه د دې بس خپل یا عزت نه چې تاسو ډایرکټ رامنډه وهي معلومات نه کوي پهله 12:30 لکانو سره ملانجیو کې هغه د دوی سره شته نه زنانه نه سره صحیح ده کنه پکای د پوسو کې د علاج بیا د نراشي خبرو کوي را سره خیر ای خو هغه صفا کړ کوم چې د سلو سړو برابر یم زبس اوس خو تراغلی بس سوې سبل غواړي بس صحیح ده دا راته استاد دا اداره رجستر د قرآن الحمدلله های کورټ نه رجسٹرډ ده حکومت له باقاعده ټیکس ورکوم او نور د پاکستان د پېښور ډي سي نه چې کوم دی رجسٹرډ ده صحیح ده کنه او د 35 سال نه صرف د یو فردوس چوکي ناسی الحمدلله ډیر کسان موږ ته ډیر زیات خلک مطلب ټلیفون کوي ماته وایس میسج کیره پلان کې پیر زمانه دومره پیسې وخوړي پلان کې پیر زمانه دومره پیسې وخوړي اما ته اوس مطلب پیسې دی والی بیا ته نمبر بن کی وایس میسج واتس اپ باندې بلاک کی نو زه په دغه وجه زه ډیر زیات دغه ما چې غیر قانوني کم پیران ناسی کنه د استاد سر د وختونو نن سبا زیات پیران راغلي صحیح ده کنه ټول د پیسو د چل دی پاکستان کې بهر ملکونو کې د مسافر مقصد ټول لوټ کړي ډیر زیات لوټ پیسې دی والی نمبر ور پسې بلاک خبره ختمه الحمدلله جان محمد سرحدی یو داسې اداره ده چې دا د حکومت پاکستان نه رجسٹرډ ده باقاعده ټیکس ورکوي کدا تاسو له چول جره دی مونږ نه پیسې اغسي دی زموږ نمبر بلاک کړي دی ستا سوې زموږ له جرمانه منظور ده ډیر زیات دوکې په دې کې شروع دي کړه ها د ما خو درته ویل کنه سر د وختونو ډیر زیات پیران راغلي دي ټول دو نمبر کاته کوي تاسو څه کارونه کوي مونږ د مینی محبت کار کوو د روزګار کار کوو بهر ملک چا نېشنلټي مسله وي گرین کارت مسله وي ډرایوینګ لایسنس مسله وي یا کور کې جنگ جګړې وي یا چې ازمکه مسله وي خپل کې د دوه درې ورونو لانجی وي هغه باقي د سي بيماري چې لا علاج وي
ډاکټر به نه پوهېږي ته ولا لاړ شي مریض بوځي ټیسټونه ورته وکړي او پې پوه نه شي جي نو دا لاعلاج بیماری د دې حل الحمدلله په قرآن پاک کې په حدیث کې شرع مونږ د الله په فضل کوو جي ورته ډیر خلک چې کوم دی کاله جادو استعمالي یو څه بل څه تاسو هغه کوي نه بچیا کالا جادو چې کم دی مونږ ختمو د الله په کلام صحیح ده او کوو نه جي صحیح ده کنه ځکه کالا جادو څوک کوي نو مشرک ته جي ایمان نخلاص ته جي مونږ کوو الله هغه وایي کنه چې ګوره لکه دا دم درود خو صحیح شته سنت طریقه ده کنه ولکه ډیر کسان دغه کاله جادو یو څه بنده خو د ایمان نه سړي خلاصي زه خو درته هم کنه کالا جادو چې څوک کوي هغه په خپل د ایمان نخلاص څوک ورته راځي هغه خلاص دي مونږ د الله په فضل ختمو د الله په کلام نه ختمو چې څوک نه ختميږي را دي چې ما سره مخامخ کین د الله په کلام کې ورته زخم دي څنګه نه ختميږي زلم ډیر وران کار وکړو سیریسلی نه ما ته را پته چې دا شکیبه راغلی ما یو کس یو اکټر راغلی دا خدای راته ونه چې شکیبه راغلی ولې د اکټر کور کې سم مسلې نه وي یا مونږ بره چرته اسمان نه را کوشوي څه سوچ کوي باقی تاسو دا ویل چې ډیر زیات پیران راغلي د پیرانو نه خو زیات چې کم دی کنه ډیر معذرت سره مایک او کیمرې والا راغلي لاړ شي یو غریب بکې نه دا غي انټرویو کی باقاعده ما ته سکرین شاټ راغلي دي زما انټرویو چې چا غستې کنه ما ته سکرین شاټ راغلی شوی دي وای د فلان کې کس ته ما دونه پیسې لګلی تا ته ملو شوی نه شان نو ملک ته داسې ډیر دی هغه ماته د سکرین شاټ زبا ان شاء الله پتا سو درتا وېګم دا تن دروازه پتا سم غرزوم تاسو ته سوای چې تاسو ته چل درځي ما تاسو ته شروع کول چې زه ګوره د لسو سړو برابر یم دا یوازې زنه کبل اکټر هم دلته ناسو د هر چاکور کې مسله کې دی شي د ماشومانو مسله کې دی شي جنگ جګړو مسله کې دی شي هر څه د پارسینه چې تاسو ته پیر سی بول چې هغه د پاره چې د په کلام پاک کې راغلي دی هغه خبر دي هغه سی هغه علاج کوي اور ها زما چې سونه کتون کې دي زما مینوال دي څنګه چې تاسو ته پته ولګي چې زه یو اکټر یم اکټر سره یو سنگر یم زدل تراغله ما نو دا پردوس چوک کې دا پیر سے چې کم دی د دلته ډیره د تکینی پاسي او تاسو راشي خو ګارانټای سره د کار کوي کده چا کارو نشو نو تاسو نیم په نیمه پیسې واپس اور په سکرین باندې باقاعده د دې چې د نو نمبر چلیږي د دې نمائنده سره به تاسو رابطه وکړي څه قسمه تسلی تاسو غواړئ تاسو ته بس تاسو تسلی ملو شي زه په خپل چې سوشل میډیا سره تعلق ساتم نو زه هم زما په دې شزونه یقین نشته خو لیکن ولی ما د دې باره کې اوریدلی او دا دویم ځل چې زه اعظم زموږ ور سره ډیره فائدہ شوی نو تاسو تم ویم کده چا د اولاد باره کې یا د غي د قرض باره کې د زمکو باره کې یا ډیر رونه دی ورځو کې بار زی او غي ته د کاروبار مسلې وي نو هم نن پیر صاحب سره رابطه وکړي